بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر اسف اظهار یو پیرا بیا تاسو سره تاسو اکثر لا ډیر سيزونه کتلی دي چې په چمړه باندې یا مختلف داسې قسمه د غراشي لکه شروع به وکړو د ماشومان خله پخېدل د ماشومان خله پخشي یا تاسو په چمړه باندې اکثر لا سپونه راشي وای دا پښتو کې وای دا سپونه لري یا د خپو د ګوتو منځونه چې کوم دي کې اکثر لا سپینه راشي نو دغه اکثر خلک وی چې خارخ کوي او دغه سي مختلف مسلې ورسره یا سکن نه علاوه اکثر لا زیاتر ویره زما اغمانی او ترخونه دا پخیږي دا سرشي تک سرشي خارخ کوي او سوځي کوي او یا چې کوم دي نو مختلف نور داسي سيزونه چې اکثر لا ویره په سر کې می خشکی ده یا په سر کې می دانی راخیږي وخته می اوزي وخته می خرابيږي وخته می خشک شلو یا داسي په سکن باندې خشکی ده او هغه چې تاسو کله ډاکټر لاړ شي نو ډاکټر ته وایي چې یاره دا فنګل انفیکشن دی او دا ته فنګس شوی دی او خصوصا د ټولو نه زیات نوکان خرابېدل دا نوکانو کې اکثر شینواله یا تورواله راشي دا نوک د خپل ځینه اوچت شي دا نوک چې کوم دی دا لړ شي دا بار بار مات شي نو دغه نوکان خرابېدل یا خله پخېدل بار بار یا په چمړه باندې چې دا بار بار سپونه راځي یا د خپو د ګوتو منځونه خرابېدل دا څه وجه کېدی شي او دا فنګس څه شی وي فنګل انفیکشن څه شی وي د دې نه بچاو څنګه پاسبل دی او د دې علاج څنګه کیږي نو دې باره کې به زه نن تاسو سره خبرې کوم. په دنیا کې الله تعالی مختلف جرثومي یا جراثیم جوړ کړي دي کوم چې وایرس ته بیکټیریا دا د نه علاوه فنګس ته چې کوم په انسان کې یا د انسان وجود ته راشي نو د هغې د وجې نه انسان ته انفیکشنز کیږي یا انسان ته مختلف بیماریانې لګي او دې نه علاوه بیا نور ژوندي څیزونه چې کوم دي چې کوم ته موږ پیراسایټس وایو لکه د خېټې چینجي شولو داسې په سکین باندې په سر کې سپږې شوې په سکین باندې د سکیبیز جراثیم شولو دا داسې مختلف څیزونه دي چې کوم ته موږ پیتھوجنز وایو یعنی کوم په انسان کې بیماری پیدا کی دا بیماری کا سیستمیک وي په ټول وجود کې وي کنه صرف د سکین یا د چمړي بیماری وي نو دا مختلف پیتھوجنز وي په کوم کې چې وایرس بیکټیریا فنګس او پیراسایټس دا مختلف سيزونه دي چې دا په وجود کې بیماری پیدا کوي. نن به خبرې کوو جناب په فنګس باندې چې دا فنګس څه شی دی. فنګس بنیادی طور دا یو مایکروسکوپیک بوټی دی دا یو مایکروسکوپیک سیز دی چې کم اکثر لا داسې ځایږي کیږي چې تاسو وګورئ چرته نمی وي چرته یخ موس دغه وي او یا ډیر زیات به انتها ګرم نه خو مویسټ او هیومډ یعنی نمی سره د ډیر زیات تعلق دی او موسم چونکه زمونږ ګرم موسم دی نو د دې د وجې نه د فنګل انفیکشنز دا اکثر لا زیات وي. تاسو که د روټۍ یو ټوکړه چرته لړه کوي او سبا ګوري یا د ډبل روټۍ ټوکړه چرته لړه کوي او په سبا باندې ګوري نو په هغې باندې اکثر لا تاسې ویخته او نری قسمه دغه راغلي وي ارګانیزمز راغلي وي فنګس پې راغلي وي چې کوم ته پښتو کې اکثر چڼېش وایي یاره دې چڼېش کړی دی. همدغه فنګس چې کوم دی دا زموږ په وجود کې راتلی شي د دې مختلف قسمونه دي او مختلفو ځایونو کې مختلف فنګس کیدی شي خصوصا لکه د ټینیا یو فنګس دی د دې ذکر به زه کوم چې دا زموږ په وجود کې ډیر زیات کیدی شي. بیا کینډیډا بل یو فنګس دی چې زموږ په وجود کې ډیر زیات کیږي نو دې ته ټینیا او کینډیډیاسس که زموږ په وجود کې دا فنګل انفیکشن وشي دا ورته وایي. اکثر که تاسو ګورئ نو د ماشومانو دا خوله سخته پخه وي دا چې جبر وباسي په هغې باندې سپین داغونه وي اکثر داسې داغونه ته وایي که ماسته پراته دي د ماشوم په دې خوله باندې عجز خوراک نشي کولی خوله یې سوځي خوله یې خوږیږي ژبه او شونډې درد کوي نو دې ته اورل کینډیډیاسس او دې نه علاوه مختلف په سکین باندې که تاسو ګورئ مختلف سپونې وي یا د خپو د ګوتو منځ کې یا په سر کې یا په مخ باندې مختلفو ځایونو کې نو هغې ته مونږه ټینیا کروریس یا ټینیا کیپیټس یا ټینیا پیډس یعنی په خپو کې چې وشي دا مختلفو ځایونو سره په سکین کې مختلف ځایونو کې چې کم انفیکشن چې وي د هغه ځای سره او هغه چې کم فنګس کړي وي د هغې نومونو سره دا مختلف بیماریانې دي چې کم زموږ په سکین کې او زموږ په وجود کې کیدی شي. اوس دا فنګل انفیکشنز کیږي چاته او ولې وشي او هر چاته ولې نه کیږي نو د دې وجه دا ده چې دا فنګل انفیکشنز دا کلم په بدن کې کیږي نو دا جناب علامات دي د دې خبرې چې دغه کس امیونو کمپرومایزډ دی یعنی د دغه کس مدافعتي نظام دا ډیر زیات کمزور دی کني فنګل انفیکشنز په عام حالاتو کې په وجود کې نه کیږي ما سوای اکثر د خپو د ګوتو منځونه سیوا د دغه نه نور داسې فنګل انفیکشنز نه کیږي خو کله هم چې فنګل انفیکشنز چاته سٹارټ شو خصوصا د خوله پخېدل اورل کینډیډیاسس نو مطلب دې ټایم کې واضح شي چې دغه کس ته دغه دور کې یا دغه دوران کې د مدافعتي نظام انتهایی کمزور دی او دا فنګل انفیکشنز دې ته مونږه اپورچونیسټک انفیکشنز وایو یعنی ته که موقع ملو شي دې پتا باندې راځي ته به موقع کله ملاویږي چې ته امیونو کمپرومایز دی
یعنی ستا امیونټي ستا مدافعتي نظام کمزوري دی. دا مدافعتي نظام څه سره کمزوري کیدی شي؟ دا جناب د وینې کمی چا کې وي، کرونیکلی ایل ماشومان وي، د وینې کمی وي پکې، دغه خلکو کیدی شي. فیلیر ټو تھرایو، هغه ماشومان چې هغې کې پروټین کیلوري میل نیوټریشن وي. پروټین کیلوري میل نیوټریشن مطلب دا چې د وجود کې د پروټین سخت کمی وي. هغې د وجې نه که تاسو وګورئ پښتو کې ورته یاره دا ماشوم په ده باندې سوری شوی دی، دا سورین ماشوم دی. نو دغه ماشوم چې کوم دی دې کې که تاسو وګورئ د به خوله بار بار پخېږي، د کې به فنګل انفیکشنز کېږي. نو اوس دا پروټین کیلوري میل نیوټریشن یا په دې کې د خوراک کمی، د پروټینو کمی، دا د دې امیونټي یا مدافعتي نظام سخت کمزوري کی. دې نه علاوه هغه کسان چې د کوم مدافعتي نظام کمزوري وي، دایمي طور بیمار مریضان، د شوګر مریضان، ایکسټریمز اف ایج لکه ډېر وړوکی ماشوم دی یا یو مشر دی چې د هغه عمر ډېر زیات دی، د هغه امیونټي عمر سره هم کمیدلی شي. بیا دې نه علاوه مختلف قسم دوایانو استعمال، لکه اکثر د سټیرایډز استعمال څوک کوي، هغې ته دا څیزونه زیات کېږي. دا انهیلرز وغیره د استما دپاره، سی او پی ډي دپاره، د سینې دایمي مسلو دپاره چې دا انهیلر یعنی د سینې دا پمپ استعمالوي، دغه کې اکثر سټیرایډز وي، دغه سره خوله بار بار پخېږي. یا مختلف نور دوایانې داسې دي چې مختلف قسم بیماریانو له موږ ورکوو د سټیرایډ سمیت. سټیرایډ نه علاوه نور داسې دوایانې چې امیونو سپریسیو ډرګز ورته وایي، لکه د چا کډني ټرانسپلانټ شوی دی، د چا لیور ټرانسپلانټ شوی دی، د ګردې یا د جګر پیوندکاري شوې ده، هغه کسانو ته موږ امیونو سپریسیو ډرګز ورکوو. یا د سکین مختلف داسې بیماریانې دي، سورایسس دی او نور داسې څیزونه دي چې په هغې کې موږ دغسې دوایانې ورکوو. د جوړونو بیماریانو کې میتوټرکسیټ وغیره، د جمعې دا کومه هفتوار ګولی چې کوم دغه ورکوو. نو دغې سره اکثر د دې بیمارۍ سره او د دوایانو سره اکثر مدافعتي نظام کمزوري شي. خو زیاتر چې کوم دی نو کوم ماشومانو کې یا کوم لویو کې دا کېږي نو هغې دا وګوري چې هغې ته خامخا څه میل نیوټریشن به وي، یا د معدې د بیماریانو په وجه یا نور څه داسې بیماریانو په وجه چې هغې خپل خوراک کم کوي، هغې نه دې ته وایټامین سی نه ملاویږي، بي کمپلیکس نه ملاویږي، دې کې د وینې کمی وي او دې کې د پروټینز کمی وي، یا د کولمو او د هاضمې داسې څه بیماریانې دي په ماشومانو کې، دایمي دستونه چې کم وي، سیلیک ډیزیز وي اکثر د ماشومانو کې، یا مشرانو کې داسې آی بی ډي ورته وایي، انفلیمیټري باول ډیزیزز چې د دې ډکو متیازو کې وینه راځي او مختلف د کولمو داسې مسلې وي، هغې سره هم امیونټي یا مدافعتي نظام کمزوری شي. نو په بدن کې مختلفو ځایونو کې بیا فنګل انفیکشنز کېږي. بیا راځو جناب د ټولو نه غټ سیز ته چې کوم ته وایي ایچ آی وي ایډز. ایچ آی وي ایډز چې کوم دی، ایډز کې اکوایرډ امیونو ډیفیشنسي سنډروم دی، یعنی ستاسو د بدن مدافعتي نظام مکمل ختم شي. کم خلک چې بدقسمتۍ سره د ایډز شکار دي نو هغه خلکو مدافعتي نظام بالکل نی، نو دې ته مختلف قسم داسې انفیکشنز کېږي چې کوم عام انسان ته نه کېږي. یا د شوګر مریضان دي نو دغه سره هم، او خاص کر د ګردې او د جګر چې کوم مریضان دي، کرونیک کډني، کرونیک لیور ډیزیز، دې کې هم دا امیونو کمپرومایز وي، نو دې کې دا انفیکشنز زیات کېږي. شروع کوو د خولې پخېدو نه، اورل کینډیډیاسس. په زیات که دا تکلیف دغه وي نو دا لاندې هم تلی شي او زمونږ د خوراک نلی چې کوم دا ایسوفیګس هغې ته هم تلی شي او هغې ته ایسوفیجیل کینډیډیاسس وي، کوم چې په دایمي طور بیمارانو خلکو کې کیدی شي، یا ایچ آی وي والا کسان کم وي هغې کې کیدی شي. څنګه چې ما ویل عام حالاتو کې دا د ډېرو خلکو وي چې په سر کې خشکي، دا هم یو فنګل انفیکشن دی. سیبوریا او دا کم هغه چې کوم دی د سر خشکي، دا هم یو فنګل انفیکشن دی. دې سره د سر ویښته وتل، د سر چمړه خرابېدل، سر چمړه کې خارښ کېدل، دا هم کېږي. بیا اکثر د ماشومانو په مخ کې تاسو ګورئ رنګ وارمز ورته وایي، هغه ګول ګول دایرې غونته کې جوړې وي چې کوم ته پښتو کې سپوڼې وایي، دا هم د سکین یو فنګل انفیکشن دی. دې نه علاوه که موږ راشو په نوکانو کې اکثر د خلکو یو خصوصا د هغه زنانو چې کم د کپړو وینځلو کار کوي، ډیټرجنټ سره زیات کار کوي، بیا اوړه اخل شي، بیا چې کوم دی لوښي وینځل شي، د دې لاسونه مسلسل لونده وي. او بیا هغه خلک، هغه زنانه چې کوم کور کې مال هم ساتلی وي، څاروي هم ساتلی وي، نو د هغې د صفای خیال ساتل، د هغې غوجل، د هغې سوټه موټه غورځول، دغه هم بار بار په دې نوکانو کې جمع کېږي، انفیکشن کېږي او دغه کې فنګل انفیکشن وشي، کوم ته چې اونیکو مایکوسس وایي، او دا نوک چې کوم دی دا ختم شي، لړه شي، دې ته یا د خپل ځای نه اوچت شي، دې ته اونیکو لایسس وایي. ورسره دا ګوتې چې کوم دی دا اوبه هم کوي، دا درد هم کوي، دا پړسوب هم کوي، پښتو کې وایي یاره وایي نوک مې اوبه پټې کړي دي. دا اکثر د فنګل انفیکشنز په وجه کېږي. بیا د سکین په نورو ځایونو باندې، خاص کر ترخونو کې یا اغمانو کې اکثر لا چې کله دا راځي نو دا هغه کسانو کې کېږي چې وزن زیات وي، د چا چې خوله زیات راځي، یعنی مویسټ انوایرمنټ کې دا انټرټرایګو یا د ترخونو کې
چې کم فنګل انفیکشنز راځي یاره په لنډ الفاظو کې وایي ترخونه مې پاخه دي یا غمانې مې پخې دي زه چې وګرځم زه چې ډېر کار وکړم ما نه چې خوله لاړه شي نو اکثر وایي غمانې مې خپلو کې ولګي دي دا غمانې چې کوم دی دا پخې شوې ترخونه پاخه شو نو دغه پخېدل دا بنیادي طور دا فنګل انفیکشن چې کوم زموږ غمانو کې یا ترخونو کې کیدی شي نو دې لپاره هم زه تاسو ته وایم اوس د دې ویډیو په اخر کې چې خیال به څنګه ساتو او څنګه به دې نه ځان ساتو بیا راځو جناب نور فنګل انفیکشنز ته چې کوم سکین باندې کیدی شي او کم د خپې د ګوتو منځونو کې کیږي کم ته چې ټینیا پیډس وي نو هغه کې اکثر له خلکو د خپو ګوتو منځونه تک سپین شي دا بیا خارق شروع کی بیا پکې زخم جوړ شي نو دغه هم یو فنګل انفیکشن دی او دا هم د دې د وجې نه کیږي چې موږ اکثر او 10 چرندامو کو خصوصا په دې یخنۍ کې نو په لوندو دغه باندې چې کوم د جرابې واچو خپو باندې او هغه ځای مویسټ پاتې شي هغه اوچ نشي دا مویسټ انوایرنمنت د دې فنګس لپاره بهترین ځای دی چې دې کې د گروث کی او دې کې د زیات شي نو اوس راځو چې دا فنګل انفیکشن څنګه تاسو ته ما وویل کدا چاته وی د دې بچاو څنګه کیږي او علاج یې څه دی چاته شي وي بچاو طریقه دا چې د ټول نه اهم سیز د خپل ځان د صفای خیال ساتل دي بل اکثر لدې کې ډیر سیزونه ډیر فنګل انفیکشنز داسې دي چې دا ډایرکټ کانټیکټ سره هم لګي لکه چاته دا فنګل انفیکشنز دي دا سپونې دي هغه سره ډایرکټ دغه سکین سره په کانټیکټ راشي یا دغه استعمال شوی کپڑے بنده استعمال کی یا اکثر له 2-3 ماشومان په یو بستر باندې وي هغه نه یو بل ته ترانسمیټ کیدي شي نو دا چې کوم دی او دغه سي د سر خشکیم دا دام چې کوم دی لاړ شي د یو سر نه بل سر ته منګس پترو د برش پترو دغه سي لاړ شي الته امپلانټ شي الته کې چې کوم دی نو بیا دا گروث شروع کی نو دا هم لګی دی شي اوس دې لپاره احتیاطي تدابیرو کې ټول نه اول سیس چې کوم دی اوور کراودینګ او کنټیکټ نه ځان ساتل چې کوم کس ته دا مسلې دي هغه د خپل صفای خیال ساتي موږ غنه لګه فاصله ساتو چې دا سیس مونږ ته ونشي بیا د صفای خیال ساتل روزانه لمبانه بعد چې کوم دی ځان مکمل توګه باندې اوچول لکه تولیه راوالو ځان مکمل اوچکو په لون بدن باندې کپڑے اچول چې کوم دی دام د فنګل انفیکشن زیاتی ځکه چې ستا لاندې بنین هم لون شي ستا ترخونه د کپړو او دغه پرتوګ چې کومه بړه د دالونده شي نو دې سره د نوم نه لاندې یا غمانو کې یا داسې مختلفو ځایونو کې بیا د فنګل انفیکشن راتلی شي نو د ځان د صفای خیال ساتل لمبانه بعد ځان اوچول یو ښه قسمه ایمولینټ یا آیل باندې یعنی د زیتونو تیل کې دی شي د نه نور داسې تیل کې دی شي وایټ پټرولیم جلی کې دی شي په هغې باندې خپل وجود غوړ ساتل دا چې کوم دی نو دا ډیر ضروري چې ستاسو د سکین دا مویسچر دا برقرار وي خصوصا د یخنۍ په موسم کې هغې نه علاوه بیا د خپل خوراک خیال ساتل چې یاره مونږ کې د مختلفو سیزونو کمی را نشي چې مونږه فروټ خورو مونږ سبزیانې خورو مونږ غوښه چرګ مایع دا هر څه په خپل ډایټ کې ساتو چې زمونږ امیونټي ښه وي مونږ ته د پروټین کمی نه وي مونږ کې پروټین کیلري میل نیوټریشن ني او وټامین سی خاص کر یعنی نیمبو شولو مالټه شوله سنتره شوله دا مختلف سیزونه چې دا مونږ ته حاصل وي په خوراک کې نو د هغې د وجې نه زمونږ امیونټي بوسټ اپ شي او زمونږ امیونټي ښه وي نو مونږ ته دا سیزونه نه کیږي بیا جناب راځو هغه کسانو ته بدقسمتۍ نه چاته شوګر دی یا بلډ پریشر دی یا د زړه بیماریانې د ګردې جګر بیماریانې یا خدا نه خواسته ایچ آی وي یا هیپاټایټس بی یا سی داسې مسلې دي چې د هغې د وجې نه د هغې مدافعتي نظام کمزوری دی نو د هغې دپاره د ټولو نه ضروري سیز د ټولو نه اول خپل ډایټ خیال ساتل د خپل بیماری مطابق خپل ډایټیشن سره خپل ډاکټر سره مشورې مطابق داسې ډایټ چې د هغه شوګر بلډ پریشر نه زیاتیږي د هغه بیماری پې زیاتیږي نه خو د هغه امیونټي برقرار وي او خپل امیونټي ښه ساتل او بیا دې خلکو نه ځان بچ ساتل د ماسک استعمال کول خپل لوښي بیل ساتل د خپل صفای خیال ساتل خپل خوراک ټایم کې خوراک نه بعد خاص کر ټولو نه ضروري سیز خوراک نه بعد خوله کنګالول مسواک کول یا برش کول دا ډېر زیات ضروري سیزونه چې تاسو د خولې د مسایلو نه او دغه نه ساتي چې اورل هایجین ښه وي دا اورل کینډیډیاسس وغیره دا سیزونه یا د خولې پخېدل دا نه کېږي بیا بار بار چې چاته د ترخونو یا د غمانو مسلې وي نو هغې ته د صفای خیال ساتل خپل د سنت مطابق اضافي ویښته دا افا کول وخت سرې او صفای سترای او د خشک لکه مونږه په ټیشو رول سره یا دې نه علاوه تولیې سره ځان بار بار اوچو چې په دغه ځایونو کې مونږ ته فنګل انفیکشنز نه کېږي بیا که چاته فنګل انفیکشنز شوي وي ډیپینډ کوي چې دا څومره دغه کې دی لکه په نوکانو کې یا دغه کې چې وشي هغه اکثر لوشن سلوشن یا کریمونو سره نه ځي هغې دپاره مونږه د خولې په ذریعه هم دوايانې ورکوو داسې د خولې ساز کې وي داسې مختلف قسم کریمز آینټمنټ یا لوشنز وي چې کوم مونږ ورکوو د سر دپاره مختلف قسم انټي فنګل لوشنې او شیمپوان ملاویږي داسې ډېر سیزونه دي چې د کوم په ذریعه باندې مونږ د دې فنګل انفیکشنز علاج کوو خو ټول نه ضروري سیزونه دا دي
چې مونږ ځان د خپل صحت خیال وساتو، چې مونږ ته دغه څیزونه ونشي او د خپل صفای خیال ساتو چې دې نه ځان بچ وساتو. که تاسو ته چېرته څه فنګل انفیکشنز په وجود کې څه خارښ مارښ، څه داغونه ماغونه، څه سپونې مونې وي، نو خپل مستند ډاکټر سره ضرور مشوره وکړئ چې د هغه مشورې مطابق تاسو خپل علاج وکړئ او دا فنګل انفیکشنز تاسو او تاسو بچو ته، تاسو کور ته او نورو خلکو ته منتقل نشي. امید لرم چې دا معلومات به ستاسو لپاره ډېر قیمتي وي او ډېر فایده مند به وي. که تاسو غواړئ چې دا فایده مند دي، دا ویډیو زیات نه زیات ملګرو سره شیر کړئ چې هغوی ته هم فایده ملو شي. خپل ډېر خیال ساتئ. الله پامان.